علم څه داسې خزانه د ختمېدنه لري، علم څه داسې خزانه د ختمېدنه لري، داسې رڼا ورځ د لالیه چې تیاره نه لري. او علم یوسف د کچا ولیدو یعقوب په سترګو، علم یوسف د کچا ولیدو یعقوب په سترګو. په خپل وطن کې به هغه خلک ړانده نه لري، په خپل وطن کې به هغه خلک ړانده نه لري. د طاهر میډیا درنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تمه ده چې روغ جوړ او صحتمنده به وئ. دا وار مې وغوښتل چې تاسو دپاره د څمکنیو ولسوالۍ یو تعلیمي مرکز در وپېژنم. نو دا تاسو دا هم تعلیمي مرکز. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. استاد محترم څنګه د صحت مو څنګه ده؟ الحمدلله تاسو د روغ صحت په هیله ژوندی اوسئ. مننه استاد. څنګه یې د دندې سره مقصد اداري کارونه لږه ستړیا لري، څنګه احساس کوې؟ الحمدلله ستړیا به لري، خو په دې ستړیا نه موږ ډېر خوند اخلو، ځکه چې د خپل ګران هیواد او بیا خصوصا د څمکنیو ولسوالۍ د باغیورو ولس د بچیانو روزنه په غاړه لرو، نو دې ته موږ ستړیا نه یو، له دې خوند اخلو او په دې ستړیا کې خوند دی. استاد محترم زه خو د له نوم سره اشنا یم، ډېر لیدونکي به دې پېژني هم، که لیدونکو ته ځان ور وپېژنې. مننه، نوم یې ابراهیم زین، د افغان خصوصي ښوونځي مدیر او مؤسس. ډېر ښه. د خپل مکتب په اړه معلومات راکړې چې دا مکتب څومره وخت کېږي چې تاسو تاسیس کړی او ولې؟ افغان خصوصي ښوونځی په 1499 کال کې تاسیس شوی، چې تر نن ورځې پورې تعلیمي بهیر الحمدلله په ښه منظم په مخ روان دی، او تاسیس مې ځکه کړی دی چې د هیواد د ګلالي ماشومان او راتلونکی نسل په معیاري او په ښه کیفیت سره تربیه کو ویروزو، تر څو په آینده کې د دې هیواد او د دې ملت او د دې خاورې دپاره د خدمت جوګه وګرځي. ماشاءالله ډېر ښه. استاد محترم که د مکتب په اړه معلومات راکړې، دلته د تاسو سره څومره زده کوونکي دي او څومره استادان همدا وظیفه پر مخ وړي دي استادې؟ الحمدلله موږ ټول 15 کسه تدریسي او اداري پرسونل لرو، او همدارنګه تر 600 پورې زده کوونکو په زده کړه بوخت دي. خپل مکتب د سهولتونو په باره راته ووایي چې تاسو د زده کوونکو د ښه زده کړې ترلاسه کولو دپاره کوم سهولتونه رامنځته کړي دي؟ موږ الحمدلله د خپلو زده کوونکو دپاره او د سیمې زده کوونکو دپاره موږ مختلف سهولتونه لرو، چې د هغوی څخه موږ بایومټرېک سیستم لرو، چې کله یو زده کوونکی مکتب ته حاضرېږي، هغه سره کارت ورسره وي، هغه دستګاه ته نیسي او پلار ته میسج چې مطلب احمد مکتب ته حاضر شولو، او که چیرې غیر حاضر مکتب نه پټ شولو خدای ناخواسته،
یا مکتب ته ورنغلو بیا هم پلار ته میسج چې زده کوونکي څنګه شولو غیر حاضر شولو. همدغسې مو امنیتي کمرې په صنفونو کې نصب کړي دي. په هر صنف کې سکرین موجود دی، منظم کمپیوټر لیب موجود دی او د ساینس لیب هم کار روان دی او یو مجهزه ساینس لیب ولرو. او همدارنګه د زده کوونکو د زده کړې لپاره کوم مواد چې موثر تمامېږي او کومې اسانتیاوې دي هغه الحمدلله ټولې شتون لري چې د دوی د ټولو اسانتیاو پر بنا موږ زده کوونکي د زده کړو لپاره مطلب هڅوو او تشویق کوو. د سیمې خلکو دپاره لنډ پیغام به دې څه وي؟ د سیمې خلکو دپاره مې پیغام دغه دی چې هغه ګلالي ماشومان چې ستاسو اولادونه دي د مکتب عمر یې پوره کړی وي، دا چې تاسو ته بهتره معلوم هم دی چې نوی تعلیمي کال هم شروع شوی دی، نو هغه زده کوونکي، هغه ماشومان یا هغه ستاسو اولادونه چې د مکتب عمر یې پوره کړی دی په خپلو نږدې ښوونځیو کې شامل کړئ، تر څو د تعلیم په واسطه موږ وکولی شو د خپل وران او ویجاړ وطن د علم په واسطه موږ څنګه کو آباد کړو او د ستاسو اولادونه تر څو د علم په واسطه د تعلیم په واسطه روښانه راتلونکی ولري. مننه کور مو ودان. ډېره مننه تاسو نه چې زموږ تر ادارې راغلی او زموږ له استادانو سره له زده کوونکو سره مو مرکې وکړلې. دا ستاسو مینه وه او ستاسو په څېر ځوانان دې لا ډېر شي چې تعلیمي بهیرونه همدغسې که په هره برخه کې وي دوی تشویق کړي او هغوی دغې ته وهڅوي تر څو دوی په خپلو زده کړو کې کوشش وکړي او هڅه وکړي. نو بیا هم کور ودان سلامت اوسئ. ډېره مننه. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم هلال دی. انګلیسي. ها ډېر ښه. ګرانه په انګلیسۍ راته څه ویلی شې؟ او ویلی سم. راته ووایه. My name is Hilal. My father name is Ziauddin. My principal is name is Rahim Zaina. I study in Afghan private high school. زما په وړو ماشومانو ته پیغام دا دی چې زموږ سره په افغان خصوصي ښوونځي کې موږ سره ګډون وکړي. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته. مننه. استاد محترم څنګه د صحت مو؟ الحمدلله شکر دی، الله کرم دی، تر اوسه خو روغ جوړ یو، ستاسو د کامله روغتیا په هیله. مننه. کور ودان. خپل ځان راوپېژنې. قربان مشم. سلامات اوسئ. سیف الرحمن یم او دانش تخلص کوم. پکتیا پوهنتون حقوق او سیاسي علومو پوهنځي د قضا او څارنوالۍ ډپارټمنټ لیسانس یم او برحاله په افغان خصوصي ښوونځي کې د انګلیسي استاد یم. ماشاءالله ډېر ښه. که راته ووایې چې څومره وخت کېږي چې د استادۍ پر سپېڅلې او مقدسه دنده باندې بوخت یې؟ په اغلب ګمان باندې خو زه تقریبا د 2019 کال را په دې خوا د استادۍ مقدسه دنده یا وظیفه اجرا کوم. هغه وخت کې زه د استادۍ مقدسې دندې ته ما راودنګل چې زه له پوهنتون څخه نه وم فارغ شوی. ها زده کړه کومې زده کړې ته موږ ویلی شو؟ پوښتنه خدای په دې ډول وکړه چې شاید د دې پوښتنې ځوابونه ډېر متفاوت اوسیږي. په لنډه کې درته ووایم چې زده کړه هغه زده کړه دی چې په انسان کې تغییر او تبدیل راولي او زده کړه باید د مادیاتو او مالیاتو په پار ونه شي. زده کړه هغه زده کړه دی چې یو شاګرد ته شاګردي ور زده کړي، د مور او پلار، د مکتب، د استاد احترام ور زده کړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ماشاءالله ګوله. که خپل نوم راته ووایې؟ نوم یې کلام الله ماهر دی او د افغان خصوصي ښوونځي زده کوونکی. آفرین ماشاءالله. ګرانه که راته ووایې چې څوم ټولګي کې زده کړې کوې؟ په دریم ټولګي کې زده کړې کوم. آفرین. څوم نمره یې؟ ما خپل اول نمره پوزیشن دی. د خوښې مضمون مې انګلیسي ده ځکه چې انګلیسي نړیواله ژبه ده. I begin in the name of Allah, who is the King of Kings, who is the Creator of creatures. God is great forgiver, God is constructor and expander. له ټولو والدینو څخه هیله ده چې زموږ په څېر ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي تر څو روښانه راتلونکی ولري.
السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډېره مننه. نوم مې وجید الله مخلص. زه په افغان خصوصي ښوونځي اتم ټولګي کې زده کړې کوم. مضمونونه خو ټول زموږ لپاره ډېر مهم دي، خو زما د خوښې مضمون هغه یو انګلیسي او بل ریاضي چې زه غواړم چې همدغو ته ډېر کار وکړم. راتلونکي کې مې هیله همدغه ده چې زه یو ښه او ځیرک ډاکټر جوړ شم، تر څو د هېواد د خلکو لپاره په غوره کیفیت څنګه د خدمت. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. نوم مې عبدالخالق محسن ده، د افغان خصوصي ښوونځي اتم ټولګي زده کوونکی یم. مضمونونه خو ډېر دی، خو د خوښې مضمون مې چې دا ریاضي ده زیات مې غواړم د افغانستان لپاره یو لوی شخصیت جوړ شم او هغه د انجینرۍ په برخه کې چې انجینرۍ ته کار وکړم. Our school began on the 7 o'clock and break up on the 1 o'clock. Our school has 12 classes and 12 teachers. One of them is our principal teacher Ibrahim Zahin, and one of them is in charge main teacher Hairullah Taskin. And our school has a good environment for the student for the learning of our lessons, and we can learn our lessons by a good